دوايي شته نو شته پاره دي چې ټرانګل 9 بجې شو کېده ورکشاپ کولاو بای سامان هم راواسه بای سهار ټایم دی ناشته ماشته وشوه زه ګاډی بوځم ورکشاپ ته دا یو ګاډی دی سعودي ګاډی دی دا بوځم بای مسله پکې ده بای ښکاره خو پکې دا مسله ده چې موبلیل به ورته بدلوم د انجن چې کومه صفا کوي کیمیکل شان هغه به پکې واچوي انجن به صفا کوي بیا به هغې نه بعد به موبلیل بدلوي او بیا به د هغې نه وروسته شاقبزرو مسله ده شاقبزرې به ورته بدلوي نوې شاقبزرې به ورته اچوي او چې نور څه پکې وو نو هغه به ګوري مصري چې څه پکې دي او څه نه دي نو چې کوم څه پکې خراب وو هغه به بیا بدلوي ورته نو بایي سعودي عرب ته چې نوی ډرایور راشي د کوډ ډرایوري چې کوي نو هغه به څه کوي سهار په 5 بجې د ټارګټ ته چې سهار 5 بجې دا پاستې وخت وي واړه په 6 بجې مې سکولونو ته ویسي سکول نه چې بیرته واپس دا راشي بیا خپل څه کار کوي هغې نه بعد به تقریبا 8-9 بجې باندې بیا چې کومه څوک وي هغه که ښځې او که سودا او که ښځه او که هر څوک چې خو هغه به بیا وړي ډیوټۍ ته چې هغه ډیوټۍ ته وایسي بیا به ماسپښین کې دا د مدرسې د سکول دغه ټایم پوره شوی بیا به واړه راوړي بیرته واپسۍ کړي چې واړه راوړي بیا به څوک چې وړي ډیوټۍ ته بیا به هغه راوړي دا د سکول دا د کور کار دی په سعودي عرب کې دا ډرایور چې دا د ډرایور کار دی ډرایور به لازمي دا کار کوي بهي سعودیان غواړي ډرایور د دې لپاره چې هغه واړه سکولونو ته وړي ښځې ډیوټۍ له وړي سعودي ډیوټۍ له وړي دې لپاره ډرایور دې غواړي بل څه جمعې شپه او د خالي شپه دا خو بیا په دې ورځ باندې دې شپه باندې بیا د دې کار ډېر زیات دي ځکه چې واړه ماشومان هم ځي د ملګرو خواله میډم هم ځي د پلار کره ځي یا ملګري خور خواله ځي د چا خواله ځي نو د شپې د دې بیا تقریبا 1 بجه 2 بجې دې بیا ښادي چې دې ټایم نه به بېرته واپسۍ کړي کور ته راځي لکه د مازدیګر نه به دا وځي د ماسخوتن نه به هم وځي خو بېرته به واپس بیا 2 بجې 1 بجه دا ټایم وي چې کور ته به راوړي زما نه تپوس وکړې بېګا زه تقریبا 2 بجې راغلی 2 بجې رالم او صاحب دغه دی په تقریبا 5 بجې زه پاڅېدلی وم بهي رالو صنایعة الخلیج ته ورکشاپ دلته تر نږدې تقریبا یو منټ پاوشه فاصله ده ورسو ته بهي مصري خو راسه میلاو شو دغه دی په 1000 کې او دا ورکشاپ دی او بند دی ايوه مرتضى كيف الحال؟ كويس لا تنسى طيب بس الماكينة استنى من هنا لا ابراهيم قال لي انت استنى اذا اي شيء يبغاه بتجيب هو بعدين انت ارجع اي شيء انت في فوق سيارة ايش قلتها غير انا اشوف طيب بعدين انا بمشي اوكي بهي وای ناشته کوم نو راځم بیا به کولاوام او دغه بند دی ورکشاپ بند دی چې نور کسان راشي چې کولاو یې کړي نو بیا به ګاډی کولاو کړم چې څه شی غواړي نو هغه به ولې راوړه غواړي زه صحیح ده هغې پر یو مازه انتظار وکړم چې څه شی په کار دی چې هغه ولې راوړو ځکه چې دا تیارېږي اوس نه تیارېږي ماسخوتن پاوشه کې به تیارېږي ماسخوتنه پرې ورته څوک کښېني انتظار ورته نشم کولی او صرف دغه سامان ورته راوړم او سیدتي بیا زموږ کمرې ته 9 بجې شو کېدی ورکشاپ کولاو ګڼه مې راتلم د کور ته کس پکې لاندې کار کوي بهي سامان هم راوست ګڼې کس ته مې ورکړه هغه یې وړم او زه روان یم کمرې ته ورځم کمرې ته چې کله رنګ وکړي نو بیا ورپسې راځم ګاډي پسې ژر نه تیارېږي ماښام ماسخوتن ته به تیار شي بیا هسپتال ته راغلی یم چې د هسپتال واورم نو خندا راشي یقیني ورځ نه شي 2 نه شي په مخه هسپتال او هسپتال دا چټ مې راوړی و دوایي وه دوایي شته کورنیل چې دوایي شته رنګ مې ورته وکړل چې دوایي شته نو شته پاره دي چټ رانیګل په دې پسې خندا راشي چې په دوایي ستا کور شته او ته چې لاړ شه د هسپتال کې دغه صدري د هغې نه دوایي راوړه
بای دا داسې خلک د دماغ د تیږ نشته نو دماغ یې کار نه کوي چې دماغ یې کار کوي. خپه په دې چې دا مخکې راغلي وو په ټاکسي کې راغلي وو ما ګاډه بولې ورکشاپ ته او دا په ټاکسي کې راغلي وو دلته او بېرته کور ته راغله ما ته ویل لاړ شه دغه سټور دغه ته سیدریات زما پته نه لګي زما دا کړاو دی ولو مزه ورکوي